1974 کې نیپلز اټلی کې آرټ لایبرری کې یو ښځې ایکسپریمنټ وکړل چې د هغې نام و ماریا ابراهیموویچ. شپږو ګنټو دپاره به هغه په یو ځای باندې ودرېږي، نه به چاته څه وایي، نه به د هغه ځای نه تښتي، نه به د هغه ځای نه وځي. په یو ځای باندې به د شپږو ګنټو دپاره ولاړه وي او هېڅ چاته به هم دا څه هم نه وي. هغې سره به خواته په ټیبل باندې پرفیوم د هغې چې کوم سامان وي هغه او وغیره خواته ورسره بلکل د دې خلاف ګنز داسې چاقوان داسې نور داسې شیزونه چې هغه دې سره هم پراته وي. او د هغه ځای خلکو ته په هغه لایبررۍ کې چې څومره خلک وو هغوی ته یې دا وویلې چې څوک هم ما سره څه کولی شي وکړئ. ځکه هغې دا معلومول د ایکسپریمنټ یې کول چې د انسان کې تر کم حده پورې انسان تللی شي او څومره حد یې پار کولی شي. او غونډو ته دا اجازت ورکړو چې څوک څه کولی شي ما سره نو هغه وکړي. په هغه ټایم کې چې په دغه ځای کې څومره خلک هم وو نو چې باندې دغه ټایم کې چې خلکو څه وکړل او خلکو کوم ریاکشن وکړو خلکو، ځکه په دغه ټایم کې چې دې اجازت ورکړلو نو لږ ټایم کې خو خلکو یو بل ته کتل، بیا لږ چې کوم دی نه خلک ورمخکې کېدل. چې ګنټو کې هغې دا ویلو چې نه به زه قانون نه څه قانون شته په تاسو باندې، نه څه داسې نور څه شته، تاسو چې څه کولی شئ ما سره هغه وکړئ. دې ټایم کې چې څومره په ټیبل باندې څومره هر څه تاسو ته څنګه ما مخکې وویلې چې صحیح هر څه هم پراته او غلط هر څه هم پراته. چې کوم خلک دغه ځای کې ولاړ وو نو هغه ښه دې پاک کړو او په هغې باندې دا هر څه یوز کړئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته وایو چې څنګه د انسان فطرت او انسان اخلاقو ځان له څنګه وي او د خلکو په رولز کې څنګه وي. اگر په رولز نه وي نو بیا څنګه وي. امری باقي تل کې چینل تاسو ته موږ خوش آمدید وایو. راځئ موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او ډېرو خلکو پکې دا وویل چې یاره دا ماریا لیونۍ ده، د دې دماغ کار نه کوي. هغه چرې هم لیونۍ د هغې دماغ وغیره خراب نه وو. هغه لپاره فزیکل او سایکولوژي باندې کار کولو او سکریفایز د انسانانو لیمټ هغې همیشه لپاره چیک کولو چې انسان در کم حده پورې په یو لیمټ کې تللی شي. 1946 کې د هغې پیدایش وشو په کمیونسټ پارټي ډیکریشن افیشل د هغې په کور کې. 1973 او 74 کې ماریا نه په دې په منځ کې هغې ماریا نه پرفارمنس تو سیریس هغې واغسته. هغې له هغې ریدم نام ورکړ او هر هغه برینز د هغې برنډز د هغې باډي د هغې هر څه هغې چیک کول، هغې به هغې ایکسپیرینس کول. او حتی تر دې پورې چې یو سټار یې جوړ کړو، هغه سټار په ګیر چاپېر د هغه ټایم سره چې څه د سوځېدو وو هغه سټار هغې نه وربل کړو، په هغې کې دننه هغه اوده شوله تر دې پورې چې هغه بېهوشه شوله. ریدم 10 کې د هغې ګوتې په کاغذ باندې وروښې وې او هغې په چاقو یا په چاړو وهلې پرې د هغې نه وینه نه وه وتې. هره پیره به یې دا ټسټونه کول، لیکن په دې پیره باندې د دې ټسټ بدل و. دا ټسټ داسې بدل و چې دا دې په یو ګیلرۍ کې د خلکو په مخ کې کول. او هغه ټایم کې په دغه ګیلرۍ کې چې څومره خلک وو هغې تاسو څه کولی شئ نو وکړئ. زه چا سره هم کانټیکټ نه ساتم او نه به چاته وایم تاسو ته زه هېڅ هم نه وایم. د لومړي 2 ګنټو پورې خو خلکو دې ته ګیر چاپېر کتل او تاوېدل دې نه چا به څه کول چا څه، لیکن خواله وله نه شو راتلی. خلکو حیران وو او ورته به یې کتل چې یاره دا لیونۍ ده اخر ولې د 6 ګنټو دپاره ولاړه ده. لیکن 2 ګنټې بعد کې خلک ورو ورو د دې خواله راغلل او چا به لاس ټچ کول چا به څه کول. په دغه ټایم کې خلکو چا به دې نه کپړې راکاږلې، چا به پرې لاس وهلو او چا به څه کول، چا به څه کول. چا خو به حتی تر دې پورې چې هغې هېڅ چاته هم څه نه وي او مخکسې هم ولاړه وه بلکل په یو ځای باندې. او تر دې پورې خلک چې کوم دی نو روان وو او چا شرټ ورته نه وشلولو او خلک لګیا وو او خپل هغه غلط حرکتونه یې کول. په دې دوران کې یو کس تر دې پورې چې ګن دی راواغېسته او ګن دی د هغې په لاس کې د هغې په مرۍ باندې هم کېښودلو. دغه ځای خلک وو نو هغوی په 2 ګروپونو کې تقسیم شولو. یو ګروپ و چې هغه ښه د هغې ښه او رویه یې ورسره غوښتل، لیکن یو ګروپ و چې هغې هم ورسره څه کولی شو کوو به او دا اچانک نه وه شوې ایکسپریمنټ، دا سایکولوجیکل ایکسپریمنټ و. په دغه ایکسپریمنټ کې دا کتلی شو چې یاره د انسانیت دماغ یا د انسانیت دی د چا په رقي او څنګه چلېږي. خلکو د هغه په مزه باندې هغې سره تا حرکتونه شروع کړل او د انسان خپل حد چې کوم و هغه ښکاره کول شروع شول. او په دې سایکولوژي کې دا معلومولو چې یاره د خلکو کم حد پورې تللی شي او څه کولی شي. نه په دغه ځای کې نه چا دې له انعام ورکولو او نه چا دې ته دا ویلو چې دا ټارګټ دې ستا تا وکړه. دې په خپله دا معلومول او دا یې غوښتل چې یاره څومره حده پورې خلکو تللی شي. دغه ټایم کې چې څنګه 6 ګنټې ټایم پوره شو او هغې یو قدم هم مخکې کړل نو په دغه ځای کې چې څومره خلک وو هغې وتښتېدل. ولې چې هغې خپل هغه ریاکشن او خپل د هغې ظاهره کړو چې یاره انسان چې کله یو رولز وي یو قانون وي او یو دغه وي نه هغه خپل حد یو کس هم نشي پار کولی. ماریا دا لومړنۍ ښځه نه وه چې دې دا ایکسپریمنټ وکړی. د دې نه مخکې یو بله ښځه هم وه چې هغې هم دا همداسې ایکسپریمنټ کړي وو. د دې نه 10 کاله مخکې په 1964 کې هم یو
ښځې یو پبلک کې داسې ایکسپریمنټ کړی چې د هغې نام کیوټ پلیس. هغې په یو سټیټ کېناسته په پبلک کې او خلکو ته یو کینچین مخې ته کېښود. صد بس خلک راتلل به او د هغې کپړې به یې شلول شروع کړل. نو د هغه ځای خلکو لاول وړوکې څیزونه به یې کټ کول، لیکن بیا د هغې نه پس ډایرکټ چې څومره ټایم تېرېدو نو ډایرکټ په ډایرکټ د هغې کپړې دا ډومبې ریدم زیرو ایکسپریمنټ دا هم چې د هغې په بدن هېڅ څه د کټ کېدو نه وي پاتې، نو بیا دې بس کړل. د خیر او د یرې خبره دا هم نه وه چې خلکو هغې ته نقصان ورسول، زخمونه ورسول. حیران خبره دا وه چې په څومره لږ ټایم کې څومره زر د خلکو دا ثابته کړه چې موږ څه کار کوو یا څه حرکت کوو د ښځې سره یا د جنۍ سره، نو موږ صحیح یو، دا زموږ دپاره صحیح ثابتېدی شي یا دا موږ ته الاود. هغه خلک وي چې روزانه زموږ سره آس پاس ګرځي، موږ سره کښېني پاسي، دا هم هغه خلک وي. لیکن ایکسپریمنٹ کې بیا په نان رولز کې نان قانونز کې دی بیا د دې خلکو پته لګي لکه بالکل د هغې ریدم زیرو په شان. ریدم زیرو چې کوم دی نو دا د بالکل پاورفل د آرټیفیشل نه حسابېږي. دې کهانۍ مقصد دا و چې یو قانون وي، یو رولز وي، یو افیکټس وي، ستا د قانون جوړ شوی وي، یو رولز جوړ شوی وي، نو په هغه رولز کې انسان بالکل صحیح طریقې سره چلیږي، بالکل صحیح طرح سره بیهیور کوي. لیکن اگر رولز نه وي، قانونز نه وي دا او یا څه کنټرولز والا نه وي، نو بیا د انسان حد هم په خپل حد پار کوي او هغه چې خپله مرضۍ سره چې څه کوي نو هغه ته هغه ټیک ښکاري. امید داره به کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي، دا لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او کمنټ کې دا ووایئ که اگر تاسو په هغه ټایم کې موجود وئ نو تاسو به څه کول. په کمنټ کې لازمي دا ووایئ، ځان سره چینل هم سبسکرایب کړئ.